د لوی مهربانه خدای په نامه سلام ستړي مه شئ. نن سې شنبې د کال 19 د مارچ 10 نیټه ده، له شمشاده 10 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. اسلامي اصولو ته د اسلام آباد ژمنتیا ادعا بللې. په امنیت شورا کې د هند استازي پر افغان خاوره د پاکستان هوایي بریدونه غندلي. سیاسي حل لارې وړاندیز کړی. قطر او برټانیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ پر حل ټینګار کړی. اسلامي امارت ورته غبرګون نه دی ښودلی. امریکا افغانستان د ناسمو نیونو د ملاتړو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړ. او امریکا ایران ته د هرمس تنګي د نه خلاصېدو په صورت کې د بریدونو ګواښ کړی. ښه راغلاست، دا هم بشپړ خبرونه. په امنیت شورا کې د هند استازي پر افغان خاوره د پاکستان هوایي بریدونه غندلي. پارواتاناني هریش پر افغان خاوره د پاکستان پوځي رژیم بریدونه د ملګرو ملتونو منشور نړیوالو قوانینو او د افغانستان له حاکمیت ښکاره سرغړونه بللې ده. نوموړي همدا راز ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو وژل د نړیوالو قوانینو ته د پابندۍ او اسلامي یووالي ادعا یوازې ریا ده. په امنیت شورا کې د هند استازي زیاته کړې چې په وچه کې د پرتو هیوادونو ژمنتیا باید د هغوی پر وړاندې د وسیلې په توګه ونه کارول شي. قطر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ باید د خبرو اترو له لارې حل شي. د قطر لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ باید د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو له لارې حل شي. نوموړي زیاته کړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتې د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ ده. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هیواد یې له افغانستان او پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو یوه برخه په دوحه کې ترسره شوې وه. برټانیوي چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترنګلتیاوې باید پای ته ورسیږي. د ښځو او برابرۍ په برخه کې د برټانیا دولت وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاوو د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړې او نوموړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په دواړو هیوادونو غږ کړی چې ترنګلتیاوې پای ته ورسوي. هغې همداراز د مذاکراتو له لارې د مسایلو پر حل هم ټینګار کړی دی. امریکا افغانستان د ناسمو نیونو د ملاتړو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړ. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مارک روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان یې د ناسمو نیونو د ملاتړو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړی دی. مارک روبیو ادعا کړې چې اسلامي امارت هڅه کوي د امریکایي وګړو د نیولو له لارې له واشنګټن سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. روبیو له اسلامي امارت غوښتي چې د ډینیس کویل او د محمود حبیبي په ګډون ټول هغه امریکایي وګړي خوشي کړي چې په افغانستان کې بندیان دي. په دوحه کې د اسلامي امارت سیاسي دفتر تړلو په اړه خپرې شوې څرګندونې ناسمې دي. د دوحې خبري اژانس راپور ورکړی چې قطر له اسلامي امارت د سیاسي دفتر د تړلو غوښتنه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې ګواکې قطر له اسلامي امارت غوښتنه کړې چې په دوحه کې خپل سیاسي دفتر وتړي. تېره شپه افغان ځواکونو د پکتیا ډنډې پټان ولسوالۍ کې پر ډیورن فرضي کرښې د پاکستاني پوځیانو پر پوستو بریدونه کړي.
ځایي سرچینو شمشاد ته ویلي چې افغان ځواکونو تېره شپه شاوخوا 11 بجو یو ځل بیا د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي رژیم پوستې په نښه کړي دي. بلخوا پاکستاني پوځیانو د ډنډ پټان ولسوالۍ په کوټ سیمه کې د ملکي وګړو کور په هوان مرمیو ویشتلی دی چې په پایله کې یو ملکي کس شهید او څو نور ټپیان شوي دي. چین د افغانستان او پاکستان پوځي رژیم ترمنځ تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د چین دایمي استازي فوکونګ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان پوځي رژیم ترمنځ په وروستیو نښتو اندېښنه څرګنده کړې. فوکونګ امنیت شورا په غونډه کې له دواړو لوریو غوښتي چې له زغم کار واخلي. هغه همداراز ویلي چین غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو ترنګلتیاوو د پای ته رسولو لپاره رغنده رول ولوبوي. نوموړي ټینګار کړی چې اسلامي امارت باید له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره کار وکړي. روسیه وایي په افغانستان کې داعش خراسان حضور لا هم اندېښمنونکی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي واسلي نبنزیا ویلي که څه هم اسلامي امارت د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي خو بهرني ترهګر او له بهره یې تمویل افغانستان بې ثباته کوي. نوموړي امنیت شورا ناستې ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش خراسان فعالیتونه لا هم اندېښنې راپورته کوي. واصلي نبنزیا زیاته کړې چې مسکو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو او د یو ټولګدوني حکومت د جوړېدو مسالې څاري. د بحرین چارواکي وایي افغانستان کې بشري ناورین جدي دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د بحرین استازي ویلي چې په افغانستان کې له بشري اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سخت اندېښمن دي. نوموړی زیاته کړې چې اوس مهال 11 میلیونه افغانان له شدیدې لوږې سره مخ دي او بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د بحرین استازي همداراز د امنیت شورا په ناسته کې پر پاکستان غږ کړی چې د روانو جګړو په جریان کې د ملکي وګړو د ژوند ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. کانګو وایي افغانستان کې بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د کانګو استازي ویلي چې هیواد یې د افغانستان په اړه د یوناما او د ملګرو ملتونو د نورو ادارو د ماموریت له دوام څخه ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې شاوخوا 22 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري او د هیواد له سختې بېوزلۍ سره مخ دی. د کانګو استازي همداراز ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه او مرستندویه ادارې باید د افغانستان د بشري ناورین د له منځه وړلو لپاره اړینې مرستې وکړي. جورج ګینون وایي د افغانستان لپاره د دوحې پروسې د غړو هیوادونو ملاتړ غواړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالې جورج ګینون ویلي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره د دوحې پروسې دوام د غړو هیوادونو فعال ملاتړ ته اړتیا لري. هغې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت د مدیریت لپاره د دوحې بهیر پیل کړی خو د دې بهیر پر مخ وړلو لپاره غړو هیوادونو هڅې مهمې دي. جورج ګینون زیاته کړې چې یوناما د خپل ماموریت د تمدید هرکلی کوي او په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ته ژمن دی. پاکستان د تیلو د کمښت او بیې لوړېدو له امله پر دولتي ادارو محدودیتونه لګولي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي چې د تیلو د کمښت او بیو د لوړېدو له امله په دولتي ادارو کې د موټرو د تیلو کارونه 50% کم شي. رسنۍ راپور ورکوي چې اسلام آباد تمه لري چې په دې محدودیتونو سره به د دولتي ادارو د سون توکو مصرف کم شاوخوا 4.5 میلیارد روپۍ سپما وشي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو وروستیو بریدونو وروسته پاکستان کې د تیلو په 1 لیټر بیه کې 55 پاکستاني کلدارې زیاتوالی راغلی دی.
د ترکیې په انطالیا کې د ربړي کښتۍ له ډوبېدو لږ تر لږه 14 افغان پناه غوښتونکي مړه شوي. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې د ایټالیا په سمندري غاړو کې د یوې ربړي کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 14 افغان پناه غوښتونکي مړه شوي چې 6 یې ماشومان وو. د ساحلي ګارد په اعلامیه کې ویل شوي چې د دوشنبې په ورځ سهار د ساحلي ګارد د بې پیلوټه الوتکې د انطالیا په اوبو کې دغه کښتۍ وپیژندله. د اعلامیې له مخې کښتۍ له څو خبرداریو سره سره په لوړ سرعت د تېښتې په هڅه وکړه، خو ناڅاپي مسیر د ساحلي ګارد د کښتۍ پر لور واړاوه او د ټکر په پایله کې یو شمېر پناه غوښتونکي سمندر ته ولوېدل او کښتۍ ډوبه شوه. په امنیت شورا کې د هند استازي پر افغان خاوره د پاکستان هوایي بریدونه غندلي. پر وطني هړیش پر افغان خاوره د پاکستان پوځي رژیم بریدونو د ملګرو ملتونو منشور نړیوالو قوانینو او د افغانستان له حاکمیت سره ښکاره سرغړونه بللې ده. بل لور بیا قطر او برټانیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ لپاره د ډیپلوماتیکو لارو د حل غوښتنه کړې ده. بیګا شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په تړاو باندې ناسته ترسره شوه او په دې ناسته کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان او د پاکستان د کړکېچ په اړه باندې سره خبرې وکړلې او زیاترو هیوادونو د دې کړکېچ د درولو غوښتنه وکړله او دغه کړکېچ د حل لپاره یې د سوله ییزو مذاکراتو غوښتنه وکړله چې باید دغه کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی ده د خبرو له لارې حل شي. نو په همدې موضوع بحث کوو. راسره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی شیراغا بیانزی راسره دی. بیانزی صاحب سلام، ستړي مه شئ، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم تاسو ته او ستاسو تلویزیون تخنیکي همکارانو، لیدونکو، اوریدونکو او د افغانستان مجاهد ولس ته بار دننه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بیانزی صاحب، د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې د کوم کړکېچ رامنځته شوی دی او د پاکستان د پوځي رژیم لخوا چې په افغانستان باندې تیری وشو او برید یې ترسره کړ او ملکي خلک یې په نښه کړل او ملکي خلک یې شهیدان او ټپیان کړل، بیا اسلامي امارت اړ شو چې خپل غچ واخلي، د خپل افغانانو غچ واخلي. هغوی بیا غچ اخیستونکي بریدونه په پاکستان باندې د ډیورنډ فرضي کرښې په ټولو اړخو کې پیل کړل او په دې بریدونو کې ورته درنه مرګ ژوبله هم پاکستاني لوري ته ورسوله. دغه کړکېچ چې نړیوال دونه اندېښنه ورته لري او دوی وایي که چیرې دا کړکېچ دوام کوي دا د سیمې د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی. دوی یوازې په خبرو باندې، غندنو باندې یا مثلا د سیاسي حل غوښتنه کولی، ولې دوی عملا نه ورته رادانګي د دواړو هیوادونو نه چې دوی دونه اندېښنه لري، ولې عملا دوی میدان ته نه ښکته کیږي او د کړکېچ د حل ټکی د حل پای ټکی نه ورته ږدي. بالکل تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. پاکستان د اول نه د همدې دپاره جوړ شوی دی چې دغه سیمه کې ناامني رامنځته کړي او بالخصوص د هند او افغانستان په مقابل کې چې نیمه برخه د هند او نیمه برخه د افغانستان یا دوه صوبې د هند او دوه صوبې د افغانستان ورسره یو ځای شوي دي. یو څلور غیر متجانس صوبونه پاکستان جوړ شوی دی او په دې څلورو کې د یوې صوبې ته چې هغه پنجاب په نامه یادیږي هغې ته د دې دریو صوبو واکداري ورکړله چې دا درې صوبې د دغه پنجاب د صوبې په غلامۍ کې دي او بیا پنجاب صوبه د انګریزانو چې امریکا هم انګریزان دي د هغو په قومنده او دستور باندې چلند کوي او د کال $2 بلیون ورکوي. لکه د سټیټ د فدرال حکومت چې د سټیټ حکومت ته زموږ د کابل مرکزی حکومت چې د ولایتونو ته بودیجه ټاکلې، نه دا معنی چې دا یو مستعمره ده. د پاکستان ته منګه د حکومت په حیثیت نشو قایلیدلې، عین اداره ده لکه څنګه چې کابل کې د 20 کالو په اوږدو کې وه د غني او د کرزي اداره، خو صرف توپیر دا و چې دلته په افغانستان کې
فزیکی حضور درلود، نه یوازې امریکا 800 نور هیوادونه ورسره د برتانیې په ګډون باندې او پاکستان کې وخت د امریکای او د برتانیې هغه کوم پالیسی چې د بادارۍ هغه منل شوی دي، هغه فزیکی حضور نه لري او د خپل ځان په ځای باندې چې والی او وزیر او جنرال او قاضي او بل دا باید په خپل د پاکستان خلک او دا غسوک دي چې تقریبا 15 نسلونه چې د کله په هند کې د برټش انډیا په نامه باندې وو به دغه اپشن د لاس ورکړي خلک راپاسې د خپلواکي غوښتله به نو چې انګریزان ډیر په شیطانی پلانو گزارای کې ډیر وخیار دي. نو دویم پلان د مخکنه دویم اپشن درلوده چې د هند د تقسیمېدو چې په دواړو هوادو کې به یعنی خپل غلامان چې مخکنه په کامن ویلث په دغه باندې مشترک المنافع په فارمول باندې رامنځته کړي او هغه راوستل د اسلام او د هند په نامه صندوقونه کې خو د بل اخر پاکستان د دې لپاره جوړ شي چې افغانستان په مقابل کې او هند چین په مقابل کې جوړ شي. پاکستان ته دویم اسرائیل هم ویل کیږي لکه څنګه چې لومړی اسرائیل په منځني ختیځ کې ټول سیمه نام نه کړی دا اول ته د اسلامي نظام مخه نیسي او ټول د منځني ختیځ عربي هیوادونو چې اسلامي هیوادونه دي اوس ټول مکمل ارز مملکت کې د اسرائیل سفارتونه موجود دي او په رسمیت پیژندل دي او تجارتي اړیکې سره څه کوي چې د استخبارات دغه په واسطه باندې ګومان کیږي د اسرائیل او د امریکا په واسطه باندې او پاکستان عین شی دی او په عین کال کې او د عین هدف لپاره چې هغه په مرکزی اسیا او جنوبي اسیا هیوادونو بل خصوص افغانستان نه امن وساتي او په بل خصوص افغانستان خو د پاکستان لپاره ډیر حیاتي د ارزښت ځکه لري چې افغانستان خدای پویږي چې پښتانه او چې تقریبا انګریزان د هند د برټش انډیا فکر چې ورسره دا غینه راحکته کړل او وې شړل نو به دلته په افغانستان کې هم ممکن چې اسلامي نظام رامنځته کړي د خاطر پاکستان ته دنده ورکړل چې باید کوشش وشي چې دغه افغانستان همیشه کمزور او د سیو هواد وی چې د تقریبا خارجي پالیسی د پاکستان د خوانه وټاکل شي مګر برخلاف د اسلامي امارت پر اتاک سره چې د نړیوال سټیج باندې د 800 هوادو په ګډه د امریکا په مشرۍ باندې خپلواکي ترلاسه کړه او به اسلامي نظام په لکړه دي او به نام خدا پاغونه ولته او په ولته رامنځته شو چې دومره وسلې او شیان لري چې پاکستان چاره د خود مطلب خصیم نه چې امریکایانو ته ماتي ورکړه چې ټول نړۍ ورسره ملګری ونه دا به چې دومره نه وي خو چې امریکای د ته په دې وختو کې چې په ایران حمله کوله سیمونیر ته وظیفه ورکړه چې د $2 بلیون واخلو په افغانستان باندې بریدونه شروع کړ ترڅو وکولای شي چې افغانستان هغه ناروا غوښتنو ته چې د پور دروازو شاته د افغانستان نه لري چې هغه د اسلامي نظام په ځای باندې دیموکراسي نظام باید الته قائم شي او په دې واسطه به دی وکولای شي چې نړیوال حکومت لپاره یو قانون چې هغه دیموکراسي د ټول جهان کې تقریبا 9.9% ټول د دنیا هوادونه د دیموکراسي د سیکولر چوتوي همدغه دیموکراسي قانون دی بل شی نشي کېدلی چې هغه حکومت قانون کې شریک شي. نو د افغانستان کې اسلامي نظام وي دا به د نړیوال حکومت د دیموکراسي لپاره چیلنج دی. نو دا پور دروازو شاته دغه ناروا غوښتنه چې زمونږ سره کړه د لپاره 50 کال قرباني ورکړل دغه لپاره پاکستان هڅولې دي چې په اسلامي امارت باندې فشار وارد کړي چې ولله بمباریګاد یو اسلامي امارت په هوایي او دافع هوا دومره نه لري او نو رامنځته شوی دی سیاسي او اقتصادي او نظامی ثبات نه لري ممکن چې دی مجبور شي او مزمن خبرو ته غاړه کړي چې دا ټرمپ هم دا خبره وکړه چې موږ په رامنځته شو د پاکستان مسله به حل کو او د حل په وخت کې هم دا خبره دروازو شاته ورته کوي تاسو دیموکراسي ومنه موږ په پاکستان ته کېنه نو هغه کار خو نه شي ځکه چې دی چې هوایي بریدونه وکړه هغه هوایي بریدونه نېدرلندې بمباري فقط عام ولسونه شهادت ورسول او بیا چې کله اسلامي امارت انتقام او د قاچاقستنې شروع په وکړه نو تقریبا د 500 د اتیاو د زیاتی پوسټي او قرارګان او دایته ونیول او ټانکونه تیر واستل او بنديان ته ونیول او وته یو چې هغه راکړي مرده جزئیه ولا راکړه نو
دا معنا چې د امریکا هم ویریدل او پاکستان هم وډارېد چې دا خو والا موږ چې څه فکر کوو هغه محاسبه زموږ غلطه وه د افغانستان باندې فشار درولو په ځای باندې داسې نه چې اسلام آباد رانه ونیسي او یا مثلا د پاکستان او بلوچستان صوبې رانه خپلې کړي نو ځکه یې بېرته اوس ننواتو باندې شروع وکړه چې دا د انګریزانو د خوا ملګرو ملتونو چې مداخله کړې ده د امریکا د خوا ملګرو ملتونو ته یو الهام دی چې تاسو اوس کوشش وکړئ چې دغه مسله د مذاکرات په لار نه حل شي او داسې نه چې پاکستان د لاسه ورنکړو. باید صاحب همدغه د غچ اخیستونکو برید چې د افغان مېړنیو ځواکونو لخوا په پاکستان باندې ترسره شو دوی ته ډېر تلفات ورسول او د دوی ډېرې پوستې او قرارګاوې له منځه ولاړې او پوځي تجهیزات یې له منځه لاړل او څه یې په غنیمت کې ونیول او دوی زیاتره عسکر یې اسیر ونیول او ډېره مرګ ژوبله یې ور واړوله. اوس دغسې ګنګوسې دي چې دوی اړ شوي دي چې خبرو ته مذاکرات ته سولو ته غاړه کږدي. ناتایید شوو سرچینو ویلي چې د پاکستان د علماو یو پلاوی مذاکراتي پلاوی کابل ته راغلی دی د امارت چارواکو سره د اوس په غیر مستقیم توګه خبرې پیل کړي دي. دوی چې سوله غواړي او اړ شوي دي چې افغانستان سره سوله وکړي ولې د درېمګړو هیوادونو په واسطت باندې په نسپرانه توګه باندې ولې سره مخامخ نه کینی ولې مستقیما نه ورته چې موږ دغه ستونزې لرو او باید په ګډه سره کینو دای حل کو. غیر مستقیم خبرې څه معنا لري؟ هم هلته اړ دی چې سوله وکړي هم هلته غیر مستقیم دلته پلاوی رالیږلی دی او مذاکرات یې پیل کړي دي. بالکل تاسو ډیره ښه یادونه وکړه. اصلا پاکستان مخکې ما دا خبره هم کړله چې پاکستان کې انګریزان فزیکی حضور نه لري مغه مستعمره د منتها د خپل فزیکی حضور په ځای باندې یو څو غلامان ناست چې تقریبا شمیر به زرو کسان تم نه رسیږي. ټول 2.5 میلیونه د پاکستان مسلمان ولسی ارغمل نیولې د اسارت لاندې نیولې ده. هغه سره هم د تعامل کوي لکه د منګ سره چې کوي مثلا منګه یو بیل هواد منګ باندې بمباری کوي په خپل خلکو بمباری کوي. د دنیا په تاریخ کې کوم ځای کې نه ده شوی چې دنیا کې دا ګوره شمال د افریقا کې هوادونو اسلامي هوادونو کې مظاهره وي په امریکا کې مظاهره وي په اروپا کې وي په روسیا کې مګر کلم د سنې شوی چې هغه مملکتونو هوادونو حکومتونه په خپل خلکو باندې بمباری کړي. نو د خپل خلکو په مقابل کې د سیدی لکه بارانه هواد یعنی خپل خلکو په مقابل کې د لال مسجد باندې چې وخت د مشرف په وخت کې و مدرسه و په غي باندې بمبارد وکړ. دا اوس په تیرا باندې په باجوړ په سوات او په بنیر او په وزیرستان او په خیبر د ټول ځین باندې کوم دی کې څوک سر پورته کې حتی د لابیا کې تحریک پاکستان چې د امریکای د سفارت مخ ته راټول شي د امدې په خاطر باندې چې پاکستان ادارې ته ویل چې انګریز دغه د اسرائیل زمونږ د ټول اسلامي نړۍ دشمنان دي او هغه د سیولار جوړ کړی وای چې کله پرسمت یو پیژني او تاسو باید دا کارونه کوي او فقط مظاهره کول هغه امر ماغسته او د پیرو تقریبا په زرهاو خلک مګر میډیا ته وخت ورنکړي چې هغه څوک کار کوي چې څونه په شهادت ورسي او څونه بنديان اسلامدار رنګ د انصاف ګوند چې هغه د دیموکراسي په تمثيل باندې د رای په اکثریت باندې قدرت سیاسي ترلاسه کړ او د کال صدر اعظم وکړه او بیا د امریکای د بایدن د خوانه دغه تامر کیږي چې دا د پوز د غواړي چې قدرت ترلاسه کړي او په ان حال کې موږ دونه خبرې نه مانی د غلامۍ نه ځان وباسي. نو په کار دادی چې صدر اعظم نه لري کې بس د شپې کو د تا وکړه د قاضي په نوم خبر وکړه چې ولا قاضي ویل چې د فساد کې لاس درلود او د زندان کې وساچول چاته د مرګ او ژوند فیصله لا معلومه ده چې څنګه بکیږي. نو دغه تحریک طالبان انصاف ګوند چې تحریک طالبان تحریک انصاف پاکستان ګوند چې تقریبا په ټول پاکستان کې دویم ظلم چې ټاکنه وکړه دی وګټله مګر څوک ورته قدرت نه ورکړي لکه څنګه د مجيب الرحمن شانته چې هغه د بوټو مقابل کې ټاکنه ګټلې وي په مشرقي پاکستان کې بنگال کې او بیا د بوټو ورته نه پرې خو د جنا ته چټي ګټلې او بیا بل اخر جګړه شروع شوه هغه د سبب چې بنگلاديش ته بيخي جدا شي. نو هم دا حالت اوس دلته پاکستان کې هم رامنځته شو لکه د تحریک انصاف ګوند چې هغه غواړي چې باید قدرت ماته راوځي ټول پاکستان په ما باندې ولاړ دی خو نه چاته وي څوک چې د انګریزانو مستعمره د انګریزانو خپل پوسټ ته د
قدرت ورکړی دی او پوز چې دغه ملکی حکومت یو تمثيلي دیموکراسي ده، نه وزیر دی او نه بل څوک دی، نه شهباز شریف کوم صلاحیت لري او نه نواز شریف کوم صلاحیت لري، ټول صلاحیت آصف منیر سره دی. نو په دې خاطر باندې دا چې په خوا خلک په پاکستان کې نو بیدار شوي او په دې اواخرو کې بل اخر دغه ظلمونه او تعدا او وحشت چې د خپل خلکو سره کوي. اوس د پاکستان خلک را پاسېدلي، تحریک طالبان آل اوور په ټول پاکستان باندې د خلک لري عملیات کوي، په کراچۍ کې، په پنډۍ کې، په اسلام آباد کې، او هغه مخنیوي دی نشي کولای. او د ځان د شرم د لري کولو لپاره چې ډول خپل باداران ته وایي چې موږ خو ناکامي په دې ده چې دا خو د پاکستان د خوانه او د افغانستان د خوانه تمویل او د تجهیزي او قومنده ورکولای. بیانزای صاحب د سیاسي د نړیوالو اړیکو شنونکی ښاغلی شیرعبا بیانزای را سره دی، اوس یو څه تخنیکي ستونزه انشاءالله حل به شي. د پاکستان او د افغانستان د کړکېچ پر دوام باندې تازه ټي ټي پي هم د پسرلنیو بیانزای صاحب اوري زما غږ؟ اورم دلته چې د افغانستان سره دوی په د پاکستان پوځي رژیم د کوم کړکېچ رامنځته شوی او په کومه جګړه چې سره بوخت دي، دلته بیا تازه د تحریک پاکستان طالبان یا ټي ټي پي دویم د پسرلیو عملیاتو اعلان وکړ او په دې یو اعلامیه خپاره کړې. د هغې کې ویلي دي چې د دوی په پوځي تاسیساتو په پوځیانو باندې به خپلو بریدونو ته نور هم شدت ورکو. داسې انګیرل کېږي چې پاکستان په یو کورنۍ جګړې کې ښکیل شوی دی او دلته د اسلامي امارت سره هم دوی په جګړې کې ښکیل دی او دلته په کور دننه هم دغسې لکه د بلوچ بېلتون آزاد غوښتونکي غورځنګ او همداراز ټي ټي پي د بریدونو دوام چې د کوم اخطارو ته ورکړل شوی دی، دا به پاکستان وضعیت نور هم سره پیچلی، نور به هم سره کړکېچن نه شي؟ زما په ان باندې پاکستان ورته نشو ویلی. پاکستان خلکو ته 2.5 میلیونو خلکو ته باید پاکستان ویو. دا فقط یو حلقه ده، لکه څنګه چې مولوي سي محمد یعقوب ویلا یا مجاهد صاحب دا خبره کوي یا بتقی صاحب وایي چې یو حلقه ده. یو حلقه مغه زر کسان ته بل تعداد مرسيږي، خو زر از ډیروال دغه نه وایم چې به کم نشي، کني تعداد به 500 تم نه رسیږي. همدغه جنرالان او وکیلان او قاضیان او وزیران دا ټول راټول کی همدغه تعداد خلک دي چې هغه په ټول پاکستان ما همدغه ته 2 بلیون ډالر د امریکای د خوانه ورکول کی د شخصي جیبون تلويږي او ورته ویل شوی دي چې مونږ د دې پیسو په مقابل کې چې چیرته نه کار اخلو ک بلیک واټر پرشانته الته کار کول ک په اردن کې وخت کې د فلسطین په مقابل کې خپل عسكر لګلی او الته ډیر فلسطین په شهادت رسولي. دا اوس په غزا کې 15 عسكر لګلی دي یا لګي. مقصد ټرمپ غواړي چې د غزې کې حماس دغه ډله بې وسلې کې د دې پاکستان په واسطه باندې چې بې وسلې شو پس هغه نه به سومالي ته ولېږي او الته بل ملګرو ملتونو په نامه 500 لیک هوادونه دغه غوښتي دي، پوز غوښتي دي چې زیاتره اسلامي هوادونه دي او دلته او پیس بورډ په نامه باندې دغه جوړ کړی چې دغه مشرم ملګری ملتونه نه دي، په خپل ټرمپ دی امریکا ده. نو نه غواړي چې یو ډول نوې ملګری ملتونه په غزا کې رامنځته کړي او فلسطین بالکل دغه په قلمرو کې چې اسرائیل او د نور واړه هوادونه د عربو چې دي د دوی په قلمرو کې یو بل ازلای متحده په منځني ختیځ کې جوړه کړي او د واړه د لوی هوادونه لکه سعودي او مصر او ترکیه او داس نور دا ورته لکه د واچ ډاک په شانته سارنه او ساتنه کوي. نو د نړیوال حکومت لپاره د زمينه سازي روانه. نو پاکستان کې چې کومه خبره ده، پاکستان ته منګه پاکستان یوازې ولسته پاکستان ویل شو، دا یو غلام اداره ده. غلام اداري ته هیڅ کله پاکستان نشو ویل. نو دا غلام اداره مستعمره ده. اوس پاکستان دغه خلک چې د مستعمره ده، لکه څنګه چې په افغانستان کې زمونږ شل کاله دغه مستعمره او بل اخر د اسلامي امارت مجاهدین په مقابل کې څنګه ونیو او د شل کالو په وګړو کې په ډیر دغه سره په بهای سره د افغانستان نه پکې سپکې کړی چې خپل ټرمپ دا خبره وکړه چې د امریکا په تاریخ کې دومره شرماور وتل نو لکه موږ چې د افغانستان نه ووتلو. نو دغه سه حالت ته د پاکستان هم نږدې شوی دی. اوس د تحریک طالبان پاکستان خلک د مقابل کې جنگيږي او بل څه ته نه وایي چې نه وایي چې تاسو د حکومت نه لری شي، حکومت منګ نیسو. وایي دا پاکستان د اسلام پر نامه جوړ شوی دی، باید قانون اسلامي وي، نظام اسلامي وي،
تا دیموکراسي او انګریزي قانون دلته جوړ کړی دی او به دا ټول شین دي د انګریزانو پالیسی دی ټول داغه نه ټاکل کیږي دا مونږ نه غواړو دا ستاسو شخصي د پلار وطن نه دی دا زمونږ وطن دی او ته مونږ د خرڅول لپاره دلته راغلی چې مونږ د ځمکې لاندې او باندې زیرمې خرڅ کړي او په خپل جیبونو کې واچي او خپل بادارانو ته ولېږي نو دا راپاسېدلي دا چې اسلامي امارت نشو کولای دغه وعدو مقابل کې چې په دوحه کې کړي وي د ملګرو ملتونو معیارونه دي چې مثلا موږ د خاورې نه به چا باندې کم تیرې نه کیږي او د خاوره به د بل چا مقابل نه کارول کیږي مګر اوس داسې وایي میږي ته چې خدای په قهر شي وزر یې کوي نو اوس په خپله د پاکستان د غلام ادارې په موږ باندې حمله وکړه اوس مغه پوسټې چې د تحریک طالبان پاکستان ور باندې حمله کوي موږ هم ور باندې حمله کوو نو په زور موږ د تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای کړو او دا به دې سبب کیږي چې هغه خواته هند هم د هند سره هم دغه څو مخې کوي همیشه د پاکستان خو د لکه د دهشتګرو لابراتوار نو هلته خلک لیږي دهشتګر لیږي هلته حملې کوي دلته ایران سره هم څو مخې وکړه دا اوس د امریکې د جنگ په مقابل کې نو فقط یوازینۍ لاره چې ورته باد هغه بهر دی ټول د درې واړو د منطقه ټوله د پاکستان د خوانه په نامنۍ کې راغلي دا یوازینۍ لاره چې ورته پاتې ده هغه دا چې په اسلامي امارت باندې یو قسم تورونه وتړي چې والا زمونږ کمزوري خدا ده چې اسلامي امارت او هند هم زموږ مقابل کې ولاړ دی د بلوچستان زیاتره د هند لاس خبره کوي چې بلوچستان ته هند کومک ورکوي او تحریک طالبان پاکستان ته اسلامي امارت کومک ورکوي مګر دا کار په عملي کې شروع شي ځکه دوی چې په هند حمله کوي او په افغانستان حمله کوي نو هند او پاکستان به هند او افغانستان به دواړه د مقابل کې ودرېږي ان شاء الله او پاکستان به یقین لرم چې دا سګنه کال هم پوره نه کړي د غلام اداره به لرې شي بازه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې یو خاصه کړۍ ده د پاو چې د پاکستان ټول ملت ګراوګان نیولای دی بیا دا خاصه کړۍ چې د همیش دوی دغسې یو ناسم سیاست چلولی چې هغه د هېڅ نه د پاکستان په خیر دی نو د ګاونډیو هیوادونو په خیر دی نو د نړیوالو په خیر دی ورځ تر بله چې دوی ګټه ترې لاسه کړي د دغو سیاستونو چې دوی لوبوي ورځ تر بلې د دوی وضعیت خرابېږي اقتصاد خرابېږي همدا اوس د تیلو بحران سره مخ دی په پاکستان کې یو لیټر تیل اوس نه پیدا کېږي او لاره بیخي ترې ورکه ده چې دوی څه وکړي چې باید دوی تیل ترلاسه کړي همدغه د پټرولیم وزیر ویلی و چې که چېرته د ایران جګړه یو اونۍ نور هم وغځېږي نو موږ به بیخي د تیلو سقوط سره مخ شو تیل به په پاکستان کې پیدا نه شي او موږ بله لاره نه لرو چې یوازې د روسیې نه موږ تیل واخلو ځکه ایران خو په جګړه کې ښکېل دی که چېرته د روسیې نه دوی تیل اخلي یوازینۍ لاره همدغه افغانستان لاره ده چې بیا د افغانستان لارې دوی ته تیل ورشي او دا خبره هم کړې چې موږ مجبور یو د افغانستان حکومت سره سوله وکړو تر څو د روسیې تیل په دغه لاره باندې پاکستان ته ورسیږي چې دغسې وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي د دوی د ناسمو سیاستونو دغه ولس یې ولې تر اوسه پورې چپه خوله پاتې دی تقریبا په میلیونونو انسانان چې دوی ګراوګان کې نیولي دي دوی له خوا ځورول کېږي کړول کېږي بمبارۍ پرې کېږي ظلمونه پرې کېږي همدغه ولس د دې کړۍ په مقابل کې ولې نه راپورته کېږي نو انګریزانو ته معلوم دي چې په شیطانی پلانګزارۍ کې او چلبازۍ کې په دنیا کې لوړی مقام لري څنګه چې د پوز کې دغه یو کړۍ ځان سره ملګری کړي دا او هغه په قدرت باندې کې ول د قدرت په ګړۍ د څورته وي او بین حال کې داسې په مذهبي خلک کې انکار کړی دی ډېر مذهبي علما دي چې هغه هم د دې په ګټه باندې تبلیغات کوي لکه څنګه چې په سعودي کې سلفیانو په واسطه باندې سعودي حکومت پاچاهي حکومت دغه کېږي سپورټېږي او بیا سعودي حکومت د خوا همدغه سلفیان سپورټېږي عین کار پاکستان کې هم دی دلته څه خبرې کېږي نه پوهېږم بنده صاحب خبرو ته مو نو مطلب دې کې دی چې پاکستان هم نه یوازې دا چې ځان له یوه کړۍ د څو کړۍ پکې دا کړي دي هم په تعلیم یافته طبقه کې ځینې خلک نیولي دي چې هغه ماشخواره دي چې هغه د میډیا خلک دي او دغه کې کار کوي ځینې په علماو کې نیولي ځینې په دغه کې دا مثلا په مختلفو اړخونو قشرونو کې لکه مختلف د
دهشتګرو ډلې جوړې کړې سي په هغو کې خصوصا داعش چې په بلوچستان کې دغه کېږي روزل کېږي حتی دغه تاجکستان نه خلک راځي او دلته روزل کېږي بیا کوم ځای چې کار اهل هلته لیږل کېږي نو دا ټولې سره په ګډه بیا د دې دغه سره د نظامی حلقې سره کومک کوي او نظامی حلقه بیا په ګډه کوشش کوي د خلک همیشه په غفلت کې وساتي او بل دویمه خبره ده چې د اسلامي وخت د استعماري قدرتو یو فارمول دا دی چې وویشه حکومت وکړه او دویم فارمول دا دی چې طبقاتي ټولنه رامنځته کوي نو وویشه حکومت وکړه دا معنی چې د قومونو نه علاوه تنظیمونه جوړوي داسې تنظیمونه جوړوي چې د همدې ادارې په ګټه باندې کار وکړي چې هغه اکثره د نېشنلستي او کمونیستي دغه دي ګوندونه د پاکستان کې او هغه په څنګ کې ځینې اسلامي لکه د قادیانیانو په شان ته دي ته نور بعضې هم جوړ کړي دي چې هغه ته هم داسې دغه مشرانو ته ولا معاشونه ورکوي او دې په واسطه ولس په غفلت کې ساتلی او تر ننه پورې نن سبا د خوشبختۍ خبره ده چې رسیدلې ده د تحریک طالبان پاکستان هماغه حیثیت لري لکه څنګه چې د اسلامي امارت مجاهدینو د 20 کال د انګریزانو د امریکایانو په مقابل کې وجنګیدل او بل اخر خپلواکي ترلاسه کړه اسلامي نظام په لکه تحریک طالبان به عین رول لوبي په پاکستان کې او زمونږ البته د امارت اسلامي خپل دریز دی ځکه چې هغه د حکومت حیثیت لري یعنی مونږ نه شو ویل چې هغه باید کومک ورسره وکړي مګر مونږ په عام ډول باندې هر مسلمان باید د تحریک طالبان پاکستان سره همدغه شان کومک کوي چې په فرهنګي ساحه کې وي که مالی ساحه کې وي که په نظامي ساحه کې وي لکه څنګه چې د اسلامي امارت مجاهدینو سره د 20 کالو په اوږدو کې کېده ډیره مننه په خود د حلقه د منځ ځي ډیره مننه کور ودان وخت هم پای ته ورسېدو بیانزای صاحب چې باسم مرسته ګڼ وکړو ډیره مننه کور ودان د دې مهال خبرې ټولګه همدومره وله منتیا مو مننه کوم د علامو مالش